دنیا د دې اسمانونو د دې هر یو شیز نه مخکې الله تعالی یو شی پیدا کړی دی درته ویم هغې ته ویل کېږي قلم. څه شی لکه قلم. قلم خو پیژنې دا موږ چې پې لیکل کوو د ټول نه لومبی شیز چې الله پیدا کړی دی په خپل قدرت سره قلم یې پیدا کړی دی. قلم او قلم چې الله جل شانه په خپل قدرت سره پیدا کو جي غوږ شي ماته نو قلم ته الله ورته حکم وکړو. حکم ورته الله وکړو وی قلمه ما پیدا کړی دی. الله ورته وی اوس چې زه درته څه حکم کوم هغه ومنه. قلم مې یا الله وایي چې څه وی زه به منم. الله ورته وی ولیکه. قلم مې یا الله څه ولیکم. الله ورته ولیکه چې څه مخکې شوي دي او څه اوس کېږي او څه را روانه زمانه کې تر قیامته پورې کېږي دا ټول ولیکه. خو وی د هغې نه مخکې یوه جمله ولیکه. یوه جمله ولیکه. دی په لوح محفوظ کې لیکلي. لوح محفوظ دا د الله تعالی سره بره څه دی یو شیز دی یو کتاب دی چې په هغې کې د هر څه دی الله تعالی په خپل قدرت لیکلي. نو الله ورته وی دی قلم ته وی د دې هر یو شیز نه یو جمله مخکې ولیکه. وی یا الله څه ولیکم. الله ورته وی دا جمله ولیکه ان رحمتي سبقت غضبي. ترجمه یې درته کوم ان رحمتي سبقت غضبي. الله دې قلم ته وی دا جمله ولیکه چې زما رحمت د غضب نه مخکې دی. زما رحمت د غضب نه مخکې دی. الله وی غضب به وروسته وي رحمت پسې دی مخکې وي. الله وی غضب به لاندې وي رحمت به د باندې وي. الله وی زما رحمت د غضب نه ډېر زیات دی. غضب چې دی کم دی الله وی زما رحمت ډېر زیات دی. نو د ټول نه لومبۍ جمله قلم څه لیکلې ده چې الله ورته وی ولیکه. نو قلم وویل زما الله ورته وی ولیکه داسې چې زما رحمت د غضب نه څه دی ډېر زیات دی. نو هلکه موږ به د الله نه امید لرو. څه به لرو؟ تمه به لرو. تمه به د څه لرو؟ د جنت به لرو. خو دې خوا به یریږو هم. ګورې یریږو به څه دی خوف به هم د الله نه یرو. که صرف تمه لرو او یره نه لرو نو بیا هم کار نه ټیک کېږي. که صرف یره لرو او تمه نه لرو نو بیا هم کار نه ټیک کېږي. دا د ایمان درجه ده. د ایمان څه ته ویل کېږي؟ ایمان دې ته ویل کېږي چې د یرې او د تمې د امید په منځ کې چې کوم شی دی که نه هغې ته څه ویل کېږي؟ ایمان ورته ویل کېږي. موږ د الله نه یریږو. یریږو که نه یریږو؟ الله نه یریږو که نه چې خدای تم د خپل قهر د غضب نه بچو ساتي او تمه هم د الله نه لرو چې انشاءالله جنت ته به ځو. اوس درته جي یو حدیث د دې امید او د دې تمې متعلق بیانوم خو لږ ویښ ورته کښېنئ جي. بخاري شریف کې حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا زمونږ د رسول الله مبارک صحابي دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وی زه او رسول الله مبارک او نور ډېر صحابه کرام داسې یو ځای ناستو. یو ځای وي په جومات کې ناستو او ویده کې یکدم رسول الله اچانک پاسېدلو. وی چې رسول الله مبارک داسې اچانک پاسېدو وی زما په زړه کې یره پیدا شو چې څه چلو شو چې څه داسې حادثه پیښه شوله چې د دواړو جهانو سردار زموږ نه پاسېدو. وی ما داسې د رسول الله مبارک د سترګو ته وکتل. څه بختور خلک وو صحابه چې رسول الله مبارک به مخامخ لیدو. هسې خو ته صحابه نشي ویلی بختور خلک وو. وی ما داسې د رسول الله مبارک د سترګو ته وکتل جي. وی چې د سترګو ته مې ولو کتل وی رسول الله مبارک ما ته په سترګو کې اشاره وکړه چې هریره تم را پسې راځه. وی زم پاسېدم. وی چې زه پاسېدم وی رسول الله مبارک ما نه ډېر تیز لاړو. ډېر تیز وي زما نه لاړو. وی زه داسې په مزه مزه را روان وم او وی دې کې هغه چې کوم صحابه کرام موږ سره ناست وو که نه وي هغه هم ټول را پاسېدل چې یاره د دواړو جهانو سردار چېرته لاړو. وی رسول الله مبارک د هغه خپل مسجد نه بنو نجار یو قبیله وه. وی هغه بنو نجار قبیلې طرف ته د رسول الله مبارک لاړو. دې خبرې ته ډېر غوږ شئ ښه جي. دې کې ډېر لوی کمال پروت دی جي. وی رسول الله مبارک بنو نجار قبیلې طرف ته لاړو. وی زه ورپسې روانم. وی دې کې یو باغ را ورسېدو. وی رسول الله مبارک د هغه باغ نه ګیر چاپېره تو شو او په یو دروازه باندې د رسول الله مبارک دننه شو. او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ
وایي ما ډېر کوشش وکړو خو په دروازه ما کوله ونه کړله ځکه وایي ما وی چې دننه حضور علیه السلام دی هغه ته تکلیف نه ورکړو وي د دروازې سره لاندې یو لښتي و چې هغه باغ ته بیوبتلې وي زه په هغه لښتي کې داسې ښکته شوم او باغ ته ور دننه شوم چې مې وکتل وي رسول الله مبارک ولاړو وي ما ته وی چې هریره ته هم رالې وي ما ورته چې اوجي زه هم رالم تاسو پسې رالم وي ما ورته چې حضرت تاسو ولې یکدم راپاڅېدئ څه مسله وه نو وي د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم وی هغې راته وویل حضرت ابوهر رضی الله تعالی عنه وی د دواړو جهانو سردار راته وویل وی راته وی چې ته د دې باغ نه بهر وځه او د دې باغ د دیوال سره ودرېږه او چې کوم صحابه کرام تا پسې شاته را روان دي نو هغې ټولو ته څه دی یو خوشخبري ورکړه څه ورکړه لکه زیرې ورته ورکړه خوشحالۍ زیرې ورته ورکړه یو خوشخبري ورته ورکړه وی اورګه هریره یو بل کار هم وکړه وی د ضمانت دپاره او د یقین دپاره ځان سره زما دا نعلین مبارک دا چپړه یا پیزار مبارک دام ځان سره واله که څوک دا خبره نه مني نو ته ورته ده ووایه چې دا وګوره رسول الله مبارک ماله خپل پیزار هم راکړی دی دا خبره کې هېڅ شک شبه نشته نه یې ماله رسول الله مبارک خپل پیزار راکو او وی زه روان شوم وی چې په لاره کې کوم صحابه کرام را روانو وی ټول مې ودرول وی ما ورته چې ودرېږې د رسول الله مبارک د طرف نه خوشخبري واورئ وی ټول ودرېدل وی چې څه خوشخبري ده وی ما ورته وی چې ګورئ د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دا خوشخبري واوروله چې کم سړی د صدق دل نه د زړه د مینې نه او په خوله باندې دا کلمه ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د هغه دپاره جنت واجب شلو سبحان الله الحمدلله موږ څه دی دا کلمه ویلې ده وی چې دا خبره مې وکړله که نه وی په صحابو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ خو ډېر د جلال صحابي و که وی یکدم یې ماله داسې په دې ځای داسې یو مضبوط سوک راکړو حضرت ابوهر رضی الله تعالی عنه وی وی ماله سوک راکړو وی ما ته وی چې دا خبره چاته ونه کې وی هغه سوک دومره مضبوط و چې زه پرېوتم وی دې کې رسول الله مبارک شاته را روانو وی ما ته وی چې ابو هرره دا ولې ته پرېوتې وی ما ورته چې حضرت ما ستاسو خبره مې دې ته وکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راله سوک راکړو وی رسول الله مبارک حضرت عمر فاروق ته وی چې دا دلې دا سوک ولې ورکړو وی هغه ورته وی چې حضرت که چاته دا خبره ورسیږي چې صرف یو سړی د صدق دل نه دا خبره وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله د هغه دپاره جنت واجب شو نو بیا خو به دا خلک عملونه پرېږدي دې خبره پېښ شوې بیا به دا خلک مونځ او دس په پرېږدي نو رسول الله مبارک ورته وویل یا ابوهر رضی الله تعالی عنه ته وی چې هلکه بس دا خبره څه دی دا چاته مه کوه هسې نه خلک نیک اعمال پرېنږدي نو دې ته څه ویلي کېږي دې ته د الله امید ویلي کېږي د الله د طرف نه تمه ویلي کېږي دې ته څه ویلي کېږي د الله نه امید ساتل دې ته ویلي کېږي چې الحمدلله موږ او تاسو ټولو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده او حدیث کې راځي چې کم سړی په صدق دل سره دا کلمه ووایي د هغه دپاره جنت څه دی لکه واجب شلو په خبره پېښ شوې خو هلکه د دې سره سره به په اړه کې څه دی یره به ساتي که یو سړی کلمه ووایي او په زړه کې یره نه وي او ګناهونه کوي نو بیا فایده لري نه لري بیا فایده لکه فایده به کله لري کلمه به دې ویلي نیک اعمال به هم کې او په زړه کې به د الله نه څه دی یره هم ساتي